بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. عزتمندو، اقبال په یو شعر کې دا ویلی دی چې زه شاعر نه یم. اقبال خو شاعر وو، خو هغه اصل کې غوښته چې د خپل شاعرۍ هغه وجه او فلسفه بیان کړي چې ما دا شعرونه ولې شروع کړل. نو اقبال دا وایي چې زه شاعر نه وم، خو چې شعر مې شروع کړی دی وجه یې دا دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت ولیده، دا د اوښانو په شان چې کله وتریږي، یو په یو طرف رواني، بل په بل طرف رواني، بل په بل طرف رواني. ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت ولیده چې د تریدلو اوښانو په شان ته څوک په یو طرف روان دی، څوک په بل طرف روان دی، نو ما شاعري شروع کړه. ما زه به د شاعرۍ په وجه باندې تریدلی امت سره یو ځای کړم. نو هغه وایي نغمه کجا و من کجا، ساز و سخن بهانه است. اقبال وایي زه چیرته و شاعري چیرته، دا شعرونه و دا ساز و سخن و دا خبرې دا مې یو بهانه کړی دی. سوی قطار می کشم ناقه بې زمام را، دا بې زمام و بې واګي اوښان دا په قطار کې راولمه لګیا یم د شعر په وجه. عزتمندو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت چې نن موږ تاسو وګورو چې د تریدلو اوښانو په شان ته څوک د شرق پسې روان دي او څوک د غرب پسې روان دي، څوک سیکولریزم پسې روان دي، څوک لیبرالیزم پسې، څوک هیومنزم پسې، څوک کمیونزم پسې، څوک نیشنلیزم پسې، څوک رشنلیزم پسې، څوک وطن پرستۍ پسې، او څوک ګلوبلایزیشن پسې روان دي. اسلام، حقیقي اسلام، دین، قرآن دا امت نه پاتې دی، تریدلو اوښانو په شان ته روان دي. او دارنګه چې بیا په مسلمانانو کې دا وګورو چې په غټه کې شیعه او سنی دو ډلې شو، بیا په سنیانو کې مقلد غیر مقلد، بیا په هغې کې نور ډلې چې دا دیوبندیت دی، دا وهابیت دی، دا سلفیت دی، دا سیفیت دی، دا بریلویت دی، دا پنجپیریت دی. دا ټولې ډلې زه غواړم چې سره یو کم، دا سره یو شي چې ای خلکو تاسو ټول مسلمانان، تاسو ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان، راځي چې سره یو شي. ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. لکه یو شعر کې اقبال په اردو شعر کې وایي چې د حرم، اقبال اسلام ته وایي، مسلمان به د اسلام د حفاظت دپاره یو وي. نیل کې ساحل سے لے کر، د مصر د نیر دریاب نه نیولی تر کاشغر په فرغانې پورې مسلمان خو یو. مسلمان نن ولې ټوټې ټوټې شو؟ نن مسلمان خپل صلاحیتونه، استعدادونه، علم دا ولې د کفر او د یهودو د نصاراو په مقابله کې نه استعمالوي؟ ولې مسلمان د مسلمان په مقابله کې استعمالیږي؟ ولې یوه ډله د بلې ډلې په مقابله کې استعمالیږي؟ ولې سره یو کیږو نه؟ نو ځکه اقبال وایي چې ما شعر و سخن بانه کړی دی، ساز و سخن. سوی قطار می کشم ناقه بې زمام را، دا بې واګې امت چې تریدلی دي، دا تریدلی امت مې ارزو ارمان دی چې د شعر په ژبه که چېرته دوی په قطار کې راولمه، دوی سره متفق کم، دوی سره یو شي او د کفر مقابلې ته چمتو شي.